د جینۍ او د هغې د نامزاد کیسه. دوستانو مخکې له دې چې کیسه تاسو ته وړاندې کوو، هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل پشتو ټیوب سبسکرایب کړئ، دا شرنګانې وشرنګوئ تر څو تاسو ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو یوې جینۍ ویل چې کله نامزاده شوم نو د خوږې کاسې نه وروسته مې نامزاد زموږ کور ته راغی. زه د کور په یوه کوټه کې وم. مور مې هلک راوست چې ما سره کښېني او یو بل ووینو. یو دوه دقیقې وروسته مې مور د کوټې دروازه ټک ټک کړه او حلوا یې راوړه. نامزاد مې حلوا خوړل شروع کړل. ما ورنه پوښتنه وکړه چې حلوا دې خوښه شوه؟ هغه وویل هو. ما ورته وویل چې ما تیاره کړې وه. لږ یې راته وکتل او بیا یې د حلوا خوراک ته ادامه ورکړه او هېڅ یې راته ونه ویل. ما زړه کې وویل چې دا څومره بې فرهنګه دی چې هېڅ صفت یې ونه کړ. زه بیرون ووتم. څه شی مې په کار و نو د کور نورو ښځو نه مې پوښتنه وکړه چې حلوا خو ډېره خوندوره وه، دا چا تیاره کړې وه؟ راته یې وویل چې حلوا دې نامزاد د خپل کور راوړې وه. جینۍ وویل چې بیا د خجالته کوټې ته ننوتم. د دروغو مزل لنډ وي. نجونو ته دې ډالۍ